رب العالمین دنیا کے انسان پیدا کړی دی. دغه انسان په دنیا کې کله کله غلطۍ کوي، ګناهونه ترې صادریږي. الله د خپل رحم او د خپل کرم د خاطره د دغه ګناهونو د ختمېدو دپاره انسان له د توبې لار ورکړې ده چې انسان توبه وباسي، دغه غلطۍ چې د ده نه صادر شوي دي او دا ګناهونه دا ورته رب العالمین معاف کړي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د ګناه زنګ دا د انسان نه راتاو شي، د انسان روح او د انسان بدن په دې زنګ باندې ککړ شي، نو دا د ګناهونو زنګ چې ختمیږي د دې دوه لارې دي. یو خدا دی چې د جهنم اور کې دا وسوځي، نو د جهنم په اور باندې به دا ګناهونه د بدن او د روح نه وسوځي او ختم بشي. او د مثال دی چې سره زر دی، هغې کې ملاوټ وي، ګیلټي پکې، د هغې د پاکولو طریقه دی چې هغې اور کې واچوي، اور کې وسوځئ نو هغه ګند ترې ختم شي، اوس خالص زر پاتې شي. دغه رنګې اوسپنه ده زنګ شوې ده، لوړې هغه خپله بټۍ کې ومنډي او سری کې او ډب وله ورکړي نو زنګ ترې ودانګي. نو څنګه چې د اوسپنې او د سرو او د سپینو زنګ په اور ختمیږي، دغه رنګې د روح او د بدن زنګ چې هغې ته ګناه وایي، یو د ختمېدو لار خو د جهنم اور دی چې په هغې ختم شي او سړی پاک شي نو جنت ته به ځي، خو هغې ته مونږ چېرته ټینګېدی شو. الله دې م ساتي، دې ګرمۍ ته نه شو ټینګېدی. لږه غوندې پکې بجلي نه د سړي ژوند ګراني چې خدای دا به زندګي به څنګه تېرېږي. نو د جهنم اور ته او د قبر اور ته او د محشر د میدان اور ته به مونږ سټینګ شو. د امام غزالی صاحب وایي چې ښه نو بله لارې شته که هغې ته نشي ټینګېدی او په هغې یې نشي ختمولی، نو بله لارې شته. څه شی دی؟ توبه ده. سړی چې توبه وباسي، توبې سره رب العالمین دا بس خیر ضرورت نشته، دا بیا دا شی شو. توبې سره رب العالمین د انسان نه هم ګناه ختموي او رجوي. او مونږ پښتو کې وایو که نه توبه، او عربی کې ورته توبه وایي. توبه څه ته وایي؟ توبه ستومانتیا ته وایي. انما التوبه الندامه، الندم توبه. توبه ستومانتیا ته وایي چې سړی په ګناه ستومانه شي. ورونو، نبی علیہ السلام مبارک یو اوږد حدیث دی، هغې کې فرمایي خیر الخطائین التوابون، چې کوم انسان نه غلطي وشي نو هغې کې بهتر هغه دی چې توبه وباسي. اوس د توبې دپاره یو څو شرطونه دي. یو شرط د توبې دا دی چې ستا به مخکې په ګناه علم راشي چې دا ګناه ده. ځکه چې څوک ګناه ته ګناه نه وي توبه ترې نه وباسي، علم به دې په ګناه راشي. د بدقسمتۍ نه ډېر خلک ګناهونه کوي خو ګناه ورته نه وایي. د هغه علم کې دا ګناه نه ښکاري. یو سړی د شراب څکي، که ته ورته وایې وروره دا خو ګناه ده مه څکه، 20 تاویله به درته وکړي، پړ به دې کړي. که یو سړی پردو ښځو ته ګوري او ته ورته وایې چې د پردو ښځو ته مه ګوره دا ګناه ده، 20 تاویله به درته وکړي، هغه به دا ګناه نه ګڼي، تا به ملامته کوي چې نه وروره ګناه نه ده. په دې هندوستان کې یو سړي، په دې ایران کې یو سړی یو شاعر تیر شوی دی، بیدل، د فارسی بهترین شاعر، ډېر ښکلي شعرونه به یې وې. هندوستان کې یو سړي د ده شعرونه واورېدل، نو هغه وی چې یاره دا شعرونه خشته دي چې دا سړی به څنګه وي. ورېږه چې لاړ شم او دا شاعر لږ په خپله ووینم، ډېر ښکلي اشعار یې دي او ډېر مزیدارې قصیدې وایي او د پیغمبر علیه السلام نعتونه وایي.
د هندستان نه لاړ ایران ته، د بیدل کلي ته، دروازه والا تپوس یې وکړه بیدل شاعر وی دا فلانکې کور یې د دروازې والا وله راووت، چې راووت ږیره یې خریله د شاعر، ږیره مکمل خریلې وه. نو دا د هندستان دا میلمه ورته وایي چې ما خو ستا کلام واورېده او ستا شعرونه مې واورېدل، نو زما په زړه کې ستا شکل ډېر مزېدار و چې دی خو د الله صفتونه کوي، د الله د پیغمبر صفتونه کوي او نظمونه او شعرونه وایي، نو دله به الله ښکلې مزېداره ږیره او د سنتو مطابق سړی وی. دا ریش را چې مې خراشي دا ږیره ولې خرې؟ دا خو د پیغمبر سنت دی، د پیغمبر سنت ولې خرې؟ هغه له څه پکار و؟ هغه له پکار ده چې توبه ایستې وه چې بیا به نه خریم، او یا ویلې وه چې یاره واقعي دا ګناه کومه او تم دعا کوه او زه به هم کوشش کوم. او ورته څه وایي؟ او ورته وایي ریش را مې خراشیم ولیکن دل مسلمان را نه مې خراشیم، دل کسې را نه مې خراشیم. وی دا ټیک ده چې ګیره خریم خو د مسلمان له خو نه خریم که نه، ګیرې ته یې ګناه نه وی، ګیره خریم خو د مسلمان او د انسان زړه نه خریم، چاته تکلیف نه ورکوم، چاته ضرر نه ورکوم. دا غټه ګناه ده چې مسلمان له تکلیف ورکې، ګیره څه ته وایي؟ یا خرایه او یا مخرایه. دا لوی جرم دی چې د مسلمان زړه وخورې او د مسلمان زړه ته تکلیف ورکې، دا ګناه ده. ګیره پکې چا راوستې ده؟ اوس هم خلک بعضې وایي که نه وایي دا پکې لکه چا راوستې ده؟ دا پیغمبر راوستې ده. دا درې جواب ته وکړه، ګیره چا راوستې ده؟ پیغمبر. ګیره څه ته وایي؟ د پیغمبر سنتو ته وایي. هلکه مړه دا ګیره پکې سي، دا د پیغمبر سنت دی، ته پکې څه وایې؟ اوس نو د دې جواب که تا دې نه نور لقې نو جهنم ته به غورځېږي. اوس زمونږ خلک یې عجیبوي که نه. نو او ورته وایي ګیره سي، یاره ګیره خریم پرېږدوه، ګیره څه ګناه دا راته مه یادوه، د انسان زړه نه خریم. سړی ډېر مزېدار جواب ورکوي، غلط گفتی، دل رسول الله را مې خراشي. وی غلط وی، ته وی د مسلمان زړه نه خریم، د پیغمبر زړه خرې. دا چاله ته په خپل مخ نه راکاږي، تی د چا په مخ په زړه راکاږي؟ د رسول الله مبارک په زړه راکاږي. ګناه ته ګناه وایي. بېدل حیران شو واقعي. نو بعضې سړی ګناه کوي او ګناه ورته وایي، دا د جرم کم دی. او بعضې سړی ګناه کوي ګناه ورته نه وایي، دا زبردست مجرم دی، خطرناک مجرم. دا زه به یو مثال درکم. یو سړی چې زهر وخوري مثلا او دې علاج کوي د دې زهرو، چې دا زهر مرانه لاړل ورېږه علاج یې وکړم، نو هله به علاج کوي چې هغه ته پته چې دا زهر مې خوړلی، زهر ورته ووایي که نه. او که هغه وایي چې نه مړه دا خو زهر نه دی، دا خو زما د وجود دپاره یو طاقتمند دارو دی، نو بیا علاج نه کوي، یو ګنټه پس به مړ پروت دی. داسې ده که نه؟ دقه رنګې ګناه ته چې ګناه وي نو علاج به یې وکړي، توبه به وباسئ. او چې ګناه ته ګناه نه وی نو دغه به د مثالي لکه چې زهر خوري او زهر ورته نه وی، علاج به یې ونه کړي نو تباه به ګرځي. یا یو سړی دی مثلا هغه کې څه مرض دی، بیماري ده، نو چې دی ووایي چې دا مرض خو دی نو علاج به یې وکړي، نو جوړ به دې شي. او چې هغه مرض ته مرض نه وایي علاج به یې نه کوي، نو د تبې ذریعه به یې وګرځي. دقه رنګې وروڼو ګناه مرض دی، زهر دی، خطرناک جرم دی. دې ته به مرض وی، زهر به ورته وی او علاج یې وکړه. او که ته ورته مرض نه وی علاج به یې نه کوې نو برباد به دې کړي. نو زما وروڼو د ګناه د توبې دپاره یو شرط دا دی چې ته ځان پوهې که په دې خبره چې دا زه څه کوم دا ګناه ده او که ګناه نه ده. که ګناه نی کوه او که ګناه نو بس علاج ولا وکړه. مرض دی مستقل په ځان مه پرېږده، علاج ولا وکړه چې دا دې مرض د دې ګناه نه د خدای پاک خلاص کړي. ولې؟ ځکه بل علاج یې د جهنم اور دی، هغې ته نه ته ټینګېدی شو نه ورته مونږ ټینګېدي شو. الله دې امتې وساتي. ښه چې علم دې په دې ګناه راغی اوس علاج ولا کوې، نو علاج یې څه شی دی؟ نو علاجونه یې ډېر دي، خو چې نه کم علاج درته زه ښیم نو هغې ته توبه وایي، استغفار ورته وایي، د الله نه بخښنه غوښتل ورته وایي، د الله نه بخښنه وغواړه، استغفار وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي الطائم من الذنب کمن لا ذنب له، چې سړی د ګناه نه توبه وباسي داسې بې له کارو ګناه نشته.
حسن بصری رحمه الله یو شاگرد وا درس ته ولا باقاعده راتله پخوا به د علماو درسونه کول نو بعضې وخت به زنانم د پردې یا د دیوال شاته ناستو درسونه به اورېدل حسن بصری رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی ډېر بهترین د تصوف او د احادیثو لوی استاد دا بوډۍ به راتله او درس به یې ورسره اورېده د دې بوډۍ خاوند و نیک سړی و مالدار و او د دې بوډۍ یو زوی و خاوند یې مړ شو مالدار و مال ټول دې زوی ته پاتې شو مور یې سوچ وکړه چې زما دا زوی دی که زه بل خاوند کوم خو دا بربادېږي ولې مال به مې هغه به دویم خاوند قبضه کې والي او هغه دویم خاوند به د خپلو بچو باندې مال لګوي زما دا بچې به تباه شي برباد به شي نو هغې ښځې خپله ځواني د هغه خپل زوی سره زړه کړه سر یې سپین کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په شریعت کې ګورې دا منع نه دي ښه که یو ښځه کونډه شي او بل خاوند کوي بلکل دې ته اجازت دی ښه خبره ده یا یو سړي ښځه مړه شي او دې بله ښځه کوي هېڅ ممانعت په دې کې نشته خو نبي علیه السلام مبارک یو بل حدیث کې داسې فرمایي که یو سړی مړ شو ښځه یې پاتې شوه او د دې ماشومان بچي دي او دې ښځې خپل جون هغه ماشومانو ته وقف کو بل خاوند یې ونه که نو د دې ښځې چې د مرګه پورې څومره جون دی یو ګړی یو ګنټه یو سیکنډ به رب العالمین د غازي او د مجاهد او د جهاد کوونکي سړي ولیکي ټول جون دی د جهاد دی یو جهاد وکړه که نه خپل خواهشات یې قابو کړل او د خپل بچي دپاره خپله زندګي سړه کړه نو حضور پاک وایي تر مرګه پورې د غازي جون شو تر مرګه پورې که اوده ده او که دا ویښه ده که یو سیکنډ تېرېږي دا د جهاد عمل د دې ښځې لیکلی کېږي سړی خو یو ورځ جهاد وکړي ټول عمر خو نشي کولی یو 15 جهاد به وکړي یو شپږ به وکړي یو ور د جهاد به وکړي همیشه خو نشي کولی او د یو سیکنډ یو ګړی د جهاد لیکلی کېږي دې دقه جهاد وکړه چې خپل زوی ته خپله ځواني زړه کړله او ختمه یې کړه خپل خواهشات یې قابو کړل خو بچی یې لوپر شو ولې چې د پاسه د پلار ډب پیري او د پلار غصه پیري او مال هم یو ماشوم سره نو بس هغه لوپر شو مال په لوپرانو لګوه مال یې ټول برباد کو شرابونه څکه او زناکاری کوه بدعملی کوه مور به د مټه ونیوی بچې تا دپاره دا ځواني ما زړه کړه دا جون خو زما نه خو که دا مې خوښ نو ما بل خاوند به کړی خدای ته وګوره دا ته څه کوې اخرت ته وګوره او بوبې ته حسن بصري له هغه به ورته نصیحت وکړه ده به توبې وویستې چې د هغه د مجلس نه پاسېد بیا به ګناه لته بیا به یې بوته چې دته استاد جي مولانا صاحب زما دې زوی ته دعا وکړه او څه دم درود څه وظیفې وله ورکړه هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وایي چې د خدای بېلاري به په لار نشي رحمانه که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بېلاري به په لار نشي رحمانه ګرانه خبره ده د خپل عقل نه کار ناخلي او الله خفه کې او د ګناه زنګ په زړه ودرې بس دا بیا ته بېلارې د الله د طرف نه بېلارې نو بیا به دا غریبه مور به بیا چې دا په شرابو کې او په نشو کې لت پته او ټول پیسې بربادوه بیا به حسن بصري صاحب لا کله ډوډۍ وکړه او به یې غوښته زما دې زوی ته نصیحت وکړه کله به یې وله زوی بوته زما دې زوی ته نصیحت وکړه هغه به نصیحتونه وکړل دی بس یو ورځ نیمه ټیک و بیا به خراب شي اخره کې الله راونیوه خدای دې د خپل قهر او غضب نه ساتي ګوره چې راوینې په یو څښا مرض یې اخته کړه بیمار شو دې ته خبره ورسېده چې کټ ته ورسېد کټ کې پرېوت مور خو بیا هم موري که نه مور به غریبه ورته ناسته وه یه بچې اوس خو ناجوړه شوې بس دې دا ګناه دې پرېږده که نه هغې کې به یې خپل ګناهونه کول خو چې کټ ته ورسېد د ګناه نه پرېوت او د اخیري سالګۍ شوې که نه نو مور ورته نصیحت وکړه چې بچې اوس د اخیري سالګۍ دی او زه به زما د خېټو خې نه خو ووتې د کمرې اوسه ما خو تا له خپله ځواني او سړه کړله ما خو سر سپین که د سره چې ته به زما په کار کې خو په کار مې نه شوی مال دې ملاله برباد کړ اوس توبه وباسه چې اخر خو دې ښه شي که نه وایي مورې ما خو ډېر عمر ګناهونه کړي نو زما په دا یو ګنټه ژوند دی اخري سالګۍ دی دې توبې به څه پیدا یاره داسې کار کوو
حسن بصری صاحب زه خو مورې د تلو نه یم اوس زه یې دله راولم خو یاره داسې به نه کوې لکه مخکې چې دې کړي دي دله راولم چې په اخلاص توبه وباسي زه مورې بس نن مې راسره واده ده او راوله استاذ دی نن زه په اخلاص توبه وباسم مورې لاړه حسن بصری رحمت الله علیه پسې غریب د غرمې قیلوله کوله اودو را پیسه ولې زه ستا پلانکی شاګرد راغلی یم زما هغه زوی دی پروت دی په بستر د مرګ پروت دی اخري ساګانې دي او تا له راغلی یم د خدای دپاره دوه خبرې دي یو خدا چې ته راشه څه اخري الفاظ ورته ووایه د توبې ورته ووایه څه تلاوت ورته وکړه او دویم د هغه هم دا وصیت دی او زما هم استاد دی چې جنازه به یې ګورې ته کې جنازه په ښه عالم باندې یا په نیک سړي کول پکار حسن بصری صاحب له غوسه راواله بوډۍ زما ژوند تاسو برباد دې زوی لرې ما څونه نصیحتونه وکړل څونه وظیفې مې ورکړه او ماله دې څونه راوست او زه وله څونه لاړم د ده په نصیحت کار نشته ته بلکل نه ځم او دام واوره چې جنازه هم نه کوم دا مې فیصله کړې ده خو ماله ژوند څښا کړم هر وخت نصیحت کوه هر وخت ورته منت کوه مال یې راوله او کله زه ورځم دا اوس اخري سلګۍ شوې دې وخت کې به دې څوک کړي ځه د ده جنازه کوم او نه ورځم دا مور یې راله غریبه په لوپټه خپلې سترګې اوښکې ځکه چې بچي ژوند مې هم تباه شو اخر هم تباه دی حسن بصري راتل خو څه کوي جنازې له هم نه راځي چې څنګه راغی زوی ته وایي ما راته نوې بچی چې سم شه ولې مورې هغه د حسن بصري راتلل خو څه کوي چې وایي جنازه هم پرې نه کوم اوس ما سره سودا ده چې زه به تا سره څه کوم چې مړ شي څوک به جنازه کوي پرې مورې یو کار وکړه وی چې زمانه سوخېږي نو دوه وصیته مې دا پوره کړه یو دا مهرباني وکړه چې زمانه سوخېږي دا خپله لوپټه دې کوزه کړه او زما دې مری کې واچوه او په دې لارو کوڅو کې مې راکړه زویه دا ولې وی بس دا اعلان به کوې چې څوک د خدای دشمني او د خدای مجرمي دا سزا ما ټول عمر الله خفه کړی تاسو نه احسان ما سره وکړه خپله ځواني دې راته ختمه کړه او پلار نه څونه مال پاتې شو دا د خدای د طرف نه یو لوی نعمت و همې هر څه برباد کړل ژوند مې برباد کړ دقه سزا راکړه چې بل څوک داسې ونه کړي سبا بل یتیم د پلار نه پاتې هغه دا غلطي ونه کړي چې پته ولګي ماله به مری کې دا لوپټه دی چې په دې لارو کوڅو کې به مې راکاږي او دویم دا دی چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه ښخې بچې ولې او جنازه را باندې مه کوه بو مې ده چې د کنده کې مې واچوه خاورې را باندې واچوه د مسلمانانو مقبره کې مې ښخ نه کړي ولې وی دونه غټ مجرم یم چې زما د چغو نه به د مسلمانانو د مقبرې قبرونه تنګي به زما د وجې به هغې له عذاب رسي نو ولې زما د وجې د بل مسلمان ته عذاب ورسي مسلمانانو مقبرې له مې یو کنده کې مې واچوه را باندې خاورې واچوه ما ډېر لوی جرمونه کړي دا ټکي مور ته ووي او دغه کې دې څه ووته ساتي وته دا مور غریب ورته ناست سره پریشانه دی کې دروازه وواله شو چې دروازه وواله شوه د اواز وکړه څوک یې وایي د حسن راغلی حسن بصري ته څنګه رالې هله پرده کوه ستا زوی له غسل کفن جنازه انتظام به زه کوم او زما شاګردان به کوي صاحب زما زوی خو دغسې وصیت کړی تا خو د جنازې له نه راځم وایي زه وده شوم په خوب کې مې رب العالمین سره ملاقات شوم الله سره الله راته وایي چې ای حسنه دعوه زه دې کوې چې زه ستا ولی یم او زما د ولی جنازه نه کې ته څنګه زما ولی چې زما دوست دی ولی دوست ته وایي څنګه زما دوست دی چې زما را دوست جنازه نه کې ته زما را دوست جنازې نه ولې ځان وروسته کې قسمونه خورې وایي ما وی زما توبه الله دا دې ورلم رونو دا د توبې برکت د زړه د اخلاص نه چې توبه دې وایستله التائب من الذنب کمن لا ذنب له د زړه نه اخلاص نه توبه وایسته نو الله به درته ګناهونه معاف کړي رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی ان رحمتي سبقت غضبي دوی زما دوه صفت دی الله و یو د رحم او یو د غضب د رحم دا صفت زما د غضب په صفت باندې غالب دی یو موقع د قهر هم راشي او د رحم هم راشي نو قهر نه کوم رحم کوم رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي دا الله سل رحمتونه دي سل
پسلو رحمتونو کې یو رحمت الله را کوز کړی دی او په خپل مخلوق کې تقسیم کړی دی. په خپل مخلوق کې سلو کې یو رحمت په انسانانو هم تقسیم کړی دی. دا چې مور په بچی رحم کوي، پلار په زوی کوي، مشر په کشر، دا هغه رحمت دی. او په حیواناتو کې حضور پاک فرمایي وی دا اس چې کله په خپل بچی خپکېږي او زر هغه بچی چغې کوي او دې ته راخپه اوچته کړي، دا رحم، دا هم هغه یو رحمت دی. یا زر یو مثال در کوم، لا چرګې بچی له چې ګوتې یوسې څونه چغې جوړېږي، یا د مرغۍ دی بچی له چې ګوتې یوسې څونه چغې جوړېږي، دا رحم دی. د چرګه کې او د مرغۍ په دې مور کې الله رحم اچولی، دا هغه یو رحمت دی چې الله تقسیم کړی دی. ته له غوندې د مچو دی ګبین له ګوتې یوسه، هغه وایي ګنې زما نه بچې خرابوي ماله، نو هغه څونه دغه چکونه راباندې لګوي، دا رحم. دا یو رحمت الله په انسانانو، په حیواناتو، په کبانو کې، په میګو کې په دې ټولو تقسیم کړی دی. او څو پاتې دي؟ یو کم سل، یرحم الله بها عباده یوم القیامت. دا یو کم سل رحمتونه به د قیامت پر الله راوباسي او د خپلو بندګانو باندې به پرې رحم کوي. عباده لفظ دی، دا الله ته بندگان چې عباد وي، ګورئ دا الله تابعداري وي پکې، عبدیت وي پکې، بندگی وي پکې د الله. سرکش متمرد نه ګورې سرکشانو باندې نه، بندگی چې پکې وي، بنده چې ورته وایي. الله دې صحیح بندگان جوړ کړي. عباد الرحمن دا الله بندگان دې صحیح الله جوړ کړي. نو توبه هغه اخلاص غواړي. ګورې په ګناه به پوه شي، علم چې دا ګناه ده، او اخلاص سره توبه به وباسئ. ایو شاعر وی سبح در کف توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خندم آیت به استغفار ما. وی بعد انسانی لاس کې تسبیح نیولې او په خولې وی توبه 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 او زړه د ګناه نه ډکي، لکه ګناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما. نو شیطان وی زوی خمه غرق کړي، خاندي د پوره. توبه څه ته وایي؟ چې په خولې هم توبه وي او لکه هم ستومانه شي چې دا ګناه به نه کوم. یو شرط یې دا شو، لکه ستومانه چې دا ګناه مې ولې کړې ده او آینده له قصد وکړي چې دا ګناه به نه کوم. دا توبه بهترین شی دی. بیا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه عجیبه واقعه لیکلې ده. وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په چې کله امیر المؤمنینو د خپل کور نه بار راووته، په دې لارو باندې چکر لګی. وی یو سړی د یو کافر د کور نه راووته او شراب ووسه، لاس بوتل کې شراب. مولانا روم صاحب وایي چې دغه سړي حضرت عمر ولیده نو پرپرپي شو چې خدایا دا خو امیر المؤمنین په خپله ما سره شراب ولید، بل ګواه ته مجد نشته. او عمر نه خلک یریدل، په میلیونو لرې به خلک یریدل، دا به څه کوي؟ هغې خوار لاسونه رپېدل، هغه بوتل د شراب یې زر راواغې څادر یې دې ته وکړو او ترخ کې ومنډه، چې اوس دې سره به څه کوم؟ حضرت عمر ورمنډه کړې، مټه یې کلک ونیول، لکه لاس کې دی، دا ترخ کې دی څه دي؟ وی صاحب څادر تروبا صدر کې څه دی؟ وی صدر کې جی بوتل دی. بوتل دی صدر کې ولې نغښتې؟ پسې په بوتل کې. وی جی پې دی پکې. نو یې پې خلک په ترخ کې په صدر کې پټوي، صدر ته ولې تاو کړی دی؟ وی جی ګرم دی ګرم. دا دروغجن سړی ګناهګار سړی بیا د دروغو مجیبه چل ور دی. وی جی ګرم دی. نو ما ځکه صدر کې ومنډل. وی خطر او باسه هغه خو ولیدل که نه چې شراب ور دغه کور نه یې راوویستل، چې بوتل صادر یې دې سینګلر کا او بوتل له ګوتې، بوتل اور دې تاو ته خېږي، ګوتې یوړې بوتل ولا لاس وسوځو او په یو ډز باندې بوتل پرېوت، چې پرېوت بوتل مات شو، پې ته بیږي، پې بیږي او لوخړې کوي، بړاس کوي. حق حیران خدای پاکه دا سوچو. سړي ته ویې لکه رښتیا وایه، ما خو چې څه ولیدې خو تا سره بوتل یخ و لاس کې دې نیولی او شراب پکې، دا څه مسله ده؟
وی امیر المومنین معاف هم که سزا به راکوې وی نه بلکل معاف یې خو الوایه وی دا مې دې کور کې شراب واخیستې بوتل او ښه یخ په لاس کې مې نیولي چې ته مې ولیدې که نه نو پړه کې مې توبې شروع کړې په خولې مې غږ نه دی کړی مې خدای نن مې یو ساتې زما په نسوا توبه د پلار به هم توبه که بیا مې شراب وڅښل نن مې معاف کړې او تا نه مې په ټول څادر کې مې ونغوښتل وی دا زما د هغه توبې برکت و چې هغه شراب خدای په پیو بدل کړل حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وی دا څه عجیبه خبره نه ده پیم سیال شی دی بیدون کې او شراب هم سیال شی دی بیدون کې نو که دا شراب الله په پیو بدل کړل نو څه بعیده نه ده لرې خبره نه ده خو حیران په دې ما چې دا ستا ترخ کې دا پی ګرم چا کړل دا انګیټی ورته چا ولګوله تا وی ګرم دي نو خدای دله په پیو هم بدل کړل او درله ګرم هم کړل دا د توبې برکت زما د قسمی د انسان په توبه الله ډېر خوشحالېږي او زه به یو مثال درکم د حضور پاک د وینا رسول الله مبارک فرمایي حدیث ته ګورئ وی الله د انسان په توبه دومره خوشحالېږي چې یو مثال ورکوي یو سړی دی او د سره اس دی او په هغه اس ته د سامان اوبه او خوراک دی او دی په هغه اس لګیا دی ځي چې ته سفر کوي او ځنګل ته لاړ د ځنګل دی میاشت ته چې کله ورسېده دی ستړی شو اس یې ودروه او دی اوده شو چې دی څنګه اوده شو دی راپاسېد اس نشته اس تښتېدلی دی او حضور پاک فرمایي په دې اس د پاسه د اوبه هم پرتې دي د خوراک هم پروت دی اس لاړ دی وایي خدای اوس به زه څه کوم زه خو خپل کلي ته نشم رسېدی دا خو بلا مزل د پیاده چې ته رسېدی شي او دا خو ګرمي د تندې سره به څه کوم اوبه هم پاس لاړې او خوراک هم لاړ او نه دلته خوراک شته نو اوبه دا خو ځنګل دی دلته به اوس شرمخاني ماران لړمانان غله دي دا به څه کوم وی دا سړی دی اس پسې منډه تر یو خوا بل خوا وایي چې اس کم خوا لاړ وی دی کې ښه ستړی شو ښه تږی شو ښه وږی شو بس یقین یې راغی چې زه خو اوس بس مرم دی راغی همغه خپل ځای له چې راشه هلته به لاړ شم بس مرم اسې مرمه نو که چېرته اوده شم او په خوب کې رانه څه ووته سر ته لاس کېښودی کې اوده شو چې راپاسېد نو هغه اس په سره خوا کې ولاړه د کلک د پړي نه اس راونیوه او چې ویې کتل دا د ټول خوراک او څښاک او اوبه پې هماغسې محفوظ پرتې دي وی دا سړی څونه خوشحاله شو جون ورته میلو شو واپس په اس اوس دی په منډه ځان د صحرا نستی شي تږي دی اوبه میلو شوې ډوډۍ میلو شو خپل اس ورته میلو شو نو دی دونه خوشحاله دی چې دی د ډېرې خوشحالۍ نه وي اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بنده او زه دې رب یم خطا شو خطا د ډېرې خوشحالۍ نه وی لکه سړی وی خدایه ته مې رب او زه دې بنده یم تا په ما سره ډېر لوی احسان وکړ نو خلی خطا شوی اخطا حضور پاک وی خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه وی خدای ته مې بنده او زه دې رب یم وی دا سړی په دې خپل اس او د خوراک څښاک موندلو چې څومره خوشحاله دی نو رب العالمین د مسلمان په توبه د ده نه زیات خوشحالېږي دا ولې خوشحالېږي ځکه خوشحالېږي چې تا خو یو ګناه ته ګناه وویل دا دې ومنله چې ما د خدای نافرماني کړې ده دویم ځان دې عاجز وګڼه دا دې ومنله چې دا توبه ده که وباسم که ونه باسم الله مې نیسي او دا دې ومنله چې خدای نه مې څوک خلاصول هم نشي او دا دې ومنله چې زما معاف کوونکې صرف د الله ذات دی بل څوک شته هم نه ان الله څنګه دی بل فرمایي قرآن شریف کې بل ځای کې الله فرمایي چې ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين یسوک الله ته توبه وباسي الله ورسره ډېره مینه کوي ځان عاجزه الله لوی معافي غوښتونکې الله بخونکې بل څوک بخونکې نه نیونکې دی الله زما او ما له سزا هم راکوي دا هر څه دې ومنل نو په دې به الله څونه خوشحالېږي اس یو مثال در کوم زمانه چې غلطي وشي د چا مناسب او زه هغه له ورشم هغه ته مې وروره مانه غلطي شوې ده او ما معاف کا نو که سړیتوب پکې وي نو خوشحاله به شي داسې ده که نه یو خدا چې یو چا کې سړیتوب نی
او که سړیتوب پکې وي خوشحاله به شي خو ما نه معافي خو لکه الله نه غواړي د ما نه معافي وغواړه او زما کور نه راغی نو لاس به هم ترې راته وکړي پیاله چای به مسکي زمړه خیر دی بس ما معاف کړو نو الله خو ډېر لوی در لري الله نه چې ته معافي وغواړې یو حدیث کې راځي ناشنا حدیث دی یو سړی مړی کړي یو کم سل مړی کړي چا ورته وی داسې وکړه چې پلانکي کلي کې یو عالم دی هغه له لاړ شه او ده به وی یاره داسې څوک راته وښیه چې ما ته توبه لار راته سمه کړي بس تومان یم غلطي مې کړې ده وی فلانکي کلي کې یو سړی دی ته لاړ شه هغه له ورغې وی زه راغلی ما او ما یو کم سل مړي کړي دي نو هل لی من توبة ما له څه توبه شته هغه بابا یو کم سل دی وجلی تلا بخنه غواړي جنت کې اوس هم لا سوچ چې ما له به خدای جنت راکړي ته خو د جهنم خشا کې وی ښه به توره اوچته کړه هغلته بېغمه کې ویرېږه چې ستا باندې غسل پوره کړم هسې هم بخله نشته او جنت نشته نو چې تا خو ورسوم جنت ته کړه تاسې یې ورکړه بېغمه کې ګرځېده چا ورته ویله که داسې کار دی پلانټي کلي کې یو ملا صاحب دی ډېر رسوان دی او هغه چې هر څوک راځي او ګناه کړي او ورته د توبې لاره ښیي ویشته دی داسې او توبې والا مولا دی مشهور په توبې والا مولا دی وی ډېره ښه روان شو یا الله بس تا ته پته ده زه خو ګرځم دې پسې چې ما د څوک لاره وښیي چې تا رضا کړم بس او په دا ګناهونو ستومانه یم خو چې تا رضا کړم په دا نیمه لار کې نیمې ته نو رسېدلې ډېر لار پاتې و چې مرګ وله راغی چې مرګ وله څنګه راغی پرېوت ځنکدنې شو فرشتې رالې د سا د اوښکلو چې فرشتې رالې الله سره خو د غضب هم شته او د رحم هم شته وی دا اختیار دی چې څوک دې څه وباسي هغه یو ډله فرشته راله هغې وی چې نه خو لا توبې کلي ته نه دی رسېدلی او دنه بس سزا مونږ او غضب والا فرشتې رالې ساتې مونږ وباسو دا خو لا ګناه کې د ګناه په ځمکه کې روان دی هغه چې د رحم والا فرشتې هغې وي نه ساتې مونږ وباسو جنت ته یې رسو ولې وی توبې پسې روان د توبې کلي ته روان و هغه ملا له ته چې هغه ما ته لاره سمه کړي توبه وباسم وی نه دې ورته وی نه لا خو دې کلي نه وتې نه دی ګناه د دې کلي نه رب العالمین جګړه وی جوړه شو حضور پاک وی رب العالمین څه چلو که د ځمکې ته وی د ګناه والا ځمکې ته چې کومه کې ګناه کوله وی تباعدي ته لرې شه هغه چې کوم پسې روان هغه توبې والا وی تقربي الیه را نږدې شه ورته دې فرشتو ته الله وی یو چلو کې کچو کې کدی د ګناه کمې نه روان و دې ځمکې ته نږدې و نو دا غضب والا فرشتې ته څه وباسئ او که چېرته هغه رحمت والا ځمکې ته نږدې و چې کوم کې توبې والا ملا ناست دی هلته روان دی هغې ته نږدې و نو رحمت والا ته وباسئ بس ټیک ته چې کچې وکړه نو هغه رحم والا ځمکې ته یو لیش نږدې و الله ور نږدې کړی و او چې دې کله سې وته ګوره توبه داسې دی فناء بصدره حدیث کې راځي سینې داسې اوږده کړه الله وی دغه مې وس دی روان خو توبې له ما دلته پرېوتمه سینې اوږده کړه داسې لږه غوندې وي خدای دغه مې وس دی دا سینه مې اوږده کړه نو الله ورته هغه ځمکه را نږدې کړه یو لږ هغې ته نږدې و وی دا رحم والا فرشتې ته څه وباسي دا وجود والا نیغ جنت ته داخل کړو روح والا جنت ته داخل د مارونو د الله رحم سره هیڅ شی برابر نه دی خو که مونږ ځان د الله رحم ته وسپاره سرکشي م پرېښوده مونږ سرکشي شروع کړه مونږ وایو خدای شته په خولې یې وایو او ایمان هم راوړو لیکن عمل کې نه منو دویم مانه لوی بل څوک دی زه خو د طاقت خاوند یم زما خو ډېر لوی قوم ما سره خو بلا ټوپکې دي زما خو بلا کارخانې او جیداد او بلا پیسې دي او بلا مټې دي او چې څوک رانیویشم رانیسم نه رورې ګورې پام کو خطا نه دوکه به شي دوکه دا ومنه چې مرګ شته او یو لوی طاقت شته چې ما هر وخت رانیویشي او داسې یو طاقت شته چې ما ته په هره طریقه باندې جوړولی شي او ما ته څوک نشي خلاصولی او دغې ذات ته سره به سجود شه حسن بصري رحمت الله علیه یو سړی راغی وی صاحب یو وظیفه راته وښایه څه چل شوی دی وی بچي مې نشته زامن مې نشته وی استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه د استغفار وایه
بل سړی ولا راغی وی صاحب پټې خو مشته خو بنجر دی نیر پکې نشته ولا نشته څه وی استغفار وایه بل سړی راغی وی غریب مال نشته استغفار وایه بل سړی راغی وی جی څوک عزت نه کوي عزت مې استغفار وایه یو شاګرد ته وی صاحب بل سره زده دي که دا یو ټکی زده کړی او چې څوک راځي ورته استغفار ښه او ته وایي وی استغفار ځکه ښیم چې الله په دې استغفار اوه وعدې په قرآن شریف کې کړي دي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار وایه ولې که ګناه دې کړي نو انه کان غفارا الله بخون کې دی او به دې بخي یرسل السماء علیکم مدرارا که قحطي په شیبو شیبو باران به در باندې وکړي دوه شو ویمددکم باموال فقیر مال به درکړي وبنین زامن به درکړي که زامن دي نه ویجعل لکم جنات باغونه به درکړي وانهارا نهرونه به درکړي ما لکم لا ترجون لله وقارا او که بعزت نو الله به عزت تله درکړي استغفار څه ته وایي استغفر الله الذي زه بخنه غواړم د الله نه الذي هغه الله لا اله الا هو چې شریک نه لري د عبادت لایق بې د هغه د ذات نه بل څوک نشته الحي جمدی دی مرګ ولا نه راځي الله له القیوم او د ټول نظام د اسمانونو ځمکو قایمونکې ذات دی دا نظام چا قایم ساتلی دی دا الله واتوب الی هر وخت الله ته رجوع کوم چې غلطي وشي ګناه وشي الله نه معافي غواړم الله ته سر به سجود کېږم الله ته توبه وباسم دی څونه ښکلې معنا ده استغفار استغفرو بخنه غوښتل راغله اتوب الی توبه هم پکې راغله او د خدای د درې صفتونه چې لا اله الا هو د عبادت لایق بې د الله نه بل څوک نشته او دا صفت ته مونږ چې الله همیشه جمدی دی او دا د مونږ القیوم چې نظام ټول هغه قایم ساتلی دی نور سپومې ځمکه ستوري هر څه هغه په خپل قبضه قدرت کې ساتلی دی استغفار خامخا وایه ښه توبه وباسه حضور پاک مبارک د ګناه نه پاک معصوم د ګناه نه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مخکې وروستو ارسه الله بخلی دي لیکن حضور پاک وی انی لاستغفر الله فی اليوم اکثر من 100 مرة وی زه روزانه د 100 کرتونه زیات د الله په حضور کې استغفار د 100 نه زیات حضور پاک وی استغفار نورونو د دې فضول خبرونه څه جوړیږي چې موږ په ځان له خلاص سره کړی ټول ورځ په پټي کې په پوله په دکان کې په لار کې په کرسۍ باندې په جومات کې یو دی بل دی غیبتونه دي او غیبت د بل سپک او خپله ښه دا دې نه جوړېږي څه خدای کو قسم ته جوړېږي دې په ځای استغفر الله وایه استغفار وایه تسبیح پیدا کې استغفار وایه که بل څه بدل صرف دا استغفر الله استغفر الله استدام کافي دی دا یو ټکي خو بدل درځي که نه اکنی چې تر استاد نه ولیکي استغفار کنه دا وایه دې کې ډېره لویه فایده ده زمارونو توبه که پردی حق در باندې پوری نو ګوره په توبه نه معاف کېږي په دې ځان پوه کې د هغې دوه لارې دي یو خدا ده چې حق وله ورکړي ورپسې لاړ شي دا خپل شی دی والا او یا دا ده چې بخښنه ته یې وغواړه معافي ته یې وغواړه او که د الله حق در باندې پورې دی نو که داسې حق چې د هغې قضا وي لکه مونځ دا هم په توبه نه معاف کېږي مونځ بکې قضا شته یا لکه روژه ده او ته مثلا داسې وی چې د هغې فدیه ده فدیه به ورکې او که داسې وي چې د هغې فدیه او قضا ني نو بس کېنه توبه وباسه بعضې وخت کې د الله حق به مونځ به او قضا به کې دا هم ښه خبره نه ده ګناه ده خو دا قضا مو کو توبه وباسه الله به راته معاف کړي پردو ښځو ته دې کتلي هلکانو ته دې کتلي مثال په طور توبه وباسه دا ورته الله په توبه باندې معاف کړي په چارې ظلم کړي زیاتې کړي معافي ته وغواړه او توبه وباسه رب العالمین ته الله به دې معاف کړي نو توبه باندې الله خوشحالېږي رونو زه کله کله سوچ کوم زم الله څونه مهربانه ذات
مونږ له خپل شکل مسلمانی مال بچی عزت دا الله مونږ له راکړي او د یو ډېر عظیم ښکلي پیغمبر امتیان یې جوړ کړي نو مونږ د خپل خدای ولې خفه کړو او انسان دی که بعضې وخت کې ګناه پې غالب شي او الله خفه کړي نو الله مونږ ته وایي توبه راته وباسه که نه نو پکار دی چې د خپل رب خوشحاله کړو توبه وله وباسو او دام ګورې زمونږ عقیده ده چې زمونږ هر څه د الله په اختیار کې دي ګورې نو چې هر څه الله سره دي او الله په کوم شي خوشحالېږي او د لویو خزانو مالک هم الله دی نو ولې دې مونږ الله خوشحاله نه خزانې خو الله سره دی یو لوی بزرگ تیر شوی لوی بزرگ حبیب عجمی ورته وایي ډېر لوی بزرګ نو او مخکې سودخور و سودونه به یې کول نو یو ځله لاړ ښځې ته وایي د خوراک څه شته ویې نه وایي صبر وکړه یو قصاب پسې لاړ په سود کې دې غوښه راوړه پیسې ورکړې ویې دا غوښه پخه کړه بل چا پسې لاړ په سود کې دې خشاک راوړه بل چا پسې لاړ په سود کې دې اوړه راوړل بل چا پسې لاړ په سود کې دې بل شی راوړه سودونه یې راوړه او چې په لاره به ته که نه دا سودخور سړی د هر چا بدي شي نو دې ماشومانو به یې ورته ویل لکه هغه حبیب سودخور په لاره روان دی ورې هسې نه د سورې را باندې ونه لګي دې خوښېره د رسولې نه ځان ساتي کور ته راغې دا سودخور بخیل هم ډېر زیاتي کټوې ته ناست دی ښځې سره دی کې یو سوالګري سوال وکړه دا ښځې رحمدلې نه ښځې ورته وایي چې ودرېږه دې سوالګري سوال وکړه چې لږه غوښه ورکړم لرې که وایي دا ما دې سوالګرو نه راوړې داسې ځه وایي په مخه دی ښه کټوې لړي خو چې څنګه لږ ساعت تېر شو او سمسین یې ښوروا راوویسته هغه ټوله وینه وه ما راته تېره جمعه ویلي وو که ستاسو خیال و میرے سودخور عذاب قبر بسی د وینې دریاب کې به رواني یاده مو ده که کټوې د وینو ښوروا ټوله وینه ده غوښه چې راوباسي د وینو سره ده ښځه ورته وایي خدای دې بې خو باسه د سود څیزونه په خپله هم خورې په ما هم خورې سوالګري له هم نه ورکوې ودرېدل دا راته خدای پاک ښکاره کړه په د هغې نه یې پړه کې سوچ راغی ښه یاره واقعي به زما توبه ده توبه یې وایسته بعض زم چې ته چا نه بیعت کوم علم حاصلوم زما دې توبه ګوره چې صرف د توبې ټکې یې د خولې نه وویسته او روان شو کټویل یې لته ورکړو نن نه پس باس او پیسې یې ټولې را جمع کړو چې څومره سودونه یې د خلکو نه اخېستي واپس یې ورکړل او که نه رسېدل معافي وغوښته وایي چې په لاره ځي ماشومان یو بل ته وایي هلکه د دې سړي دې مخ ته وګورې دې حبیب ته چې ته بل شان یې او چې را روان دی بل شان دی توبهګار معلومیږي راځئ راځه دې سوري سره خوا کې ودرېږئ ممکن ده په دې سوري په وجه الله په موږ باندې رحم وکړي څومره لوی سړی ته الله جوړ که حبیب عجمي نه یو کتاب میں بیگا د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کته دا هغه واقعات چې را جمع کړي دي وی حسن بصری او حبیب عجمی نه حسن بصری نو بل څوک عالم دی دا دواړه ولاړ دي نو وی د حبیب عجمی منځ کاو نو وی راځه قرات برابر نو قرات ټیک نو دغه عالم په امینس کې سلام وګرځاو لاړ چې تا په ساده قرات ټیک نه منځ ته صحیح نه دی او ځان له منځ وکړه چې ځان له منځ وکړه او اوده شو نو الله په خوب کې ولید دا عالم د الله نه تپوس کوي وی الله داسې کم عمل دی چې زه پې تا ته در نږدې شمه الله ورته وایي الصلاة خلف الحبیب العجمي وی بهتر عمل دا دی چې د حبیب عجمي نه لاندې شاته منځ وکړي د هغې امامتی کې په دې به ما ته رانږدې کوي وایي دا مالې په توبو توبه ما خو د هغه قرت ټیک نه دی نو رالم ترې وتښتېدم ته نه همدغه قرت چې ټیک نه دی دا توبهګار سړی دی د توبه استدلا د پسې شاته منځ وکړه به دې به راته رانږدې کوي مولانا اشرف علي صاحب لیکلي بایزید بستامي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی په کلي علاقه کې یو ښځه ډمه او زناکار او زناکاري به کول خلک به راتلل کول او پیسې به یې ورکول دوی چې خدای دا په څه طریقه منې کوم راغې دروازه کې مازدیګر کېناست خلک چې راځي ګورې لکه مولانا صاحب ناست دروازه کې نو خلک بیا هم دا ګناهګار سړی چې هر څومره ګناه کوي خو د علماو نه حیا کوي دا هم یو ښه صفت ګناهګار ګناه کوي عالم سره مخامخ کېدی نه شي حیا کوي حیا ښه صفت چې راتل به قتل به لکه مولوي صاحب ناستې کوزه کې بل وی لکه مولوي صاحب تښتېدل به خلک
دې کې دا ښځه وایي انا وکرته چې نن خو ماسخوتن شو اړو څوک راغله څه چل دی او ته څوک به څنګه راشي ولې دا زمونږ د کلي مولوي صاحب د بایدیري بستامي هغه دروازه کې ناست دی اوهو ورشه ملا صاحب ته چې ته زمونږ دروازه کې څه کې دا نیک وخت خپل کار کوه نن دې زمونږ ټوله دیاړي برباده کړه دوه په مخه دی ښه غلام راغی زمانه کوي چې ته زمونږ په دروازه کې څه کې زه ته نیک وخت زمونږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی وی ولې ستا نیکه څه وي دا خو خلک راځي زما دې نیکې له او پیسې ورکوي داسې کار دی چې به زه پیسې به زه درکړم که نه زه هم دغې مقصد له راغلی چې لاړ وی ملا صاحب خو هم دغې غرض له راغلی وی زمونږ مولا ومي کې څه غرض دی مونږ له دې پیسې راکې راځي دی دې وردن نه څومره پیسې د شپې کېږي وی نن شپه به ګورې ته زمې ښه وی بلکل څونه پیسې کېږي دومره مې کېږي ډېره ښه پیسې جمع دا خپل پیس دی واله نن شپه به زمې ډېره ښه د نیکۍ د خولو د دعوت و تبلیغ مجیبه طریقې وي وی نن شپه وګورې ته پېشمني پورې بس صاحب زموږ پیسو سره کار بس څوک به دروازه جننده کوم د دوی وی خطا ته خو پته چې زه ملا صاحب یم مونږ خو جیر کار کوو 10 ولکو او لام